د کہانی شروعات د کینډا د مستقبل د مخ نه کیږي تر ته چې عبادي اوس د حد نه سیوا شی په همدا وجه چې حکومت دغه ځای خلکو ته دا اعلان کړو وی کچې چا هم دیو نه سیوا ماشوم پیدا کو نو یک سره مونږ بیا قانوني کاروایی کو دا قانون تر دې د پر سختو کچې د چابا اولنی ماشوم ملهم شنو دی باوجود هغوی ته د هیڅ قسمه ماشوم دا پیدا کول اجازه نو کچې چابا د قانون خلاف ورزي وکړه نو دغه مل قانون والا بیا هغه کس په سخت جیل کې اچو د کینډا په بارډر باندې هم په دې وخت کې انتهایی سخت سکیورټي وا او کچې څوک په هم کینډا ترات کیلو یا بتل نو دا غوی په مکمل او په سختۍ سره تلاشي غستل کېده په دې وخت کې یو ګاډی د بارډر خواله راورسي په کم کې چې جون بریک نوم یو سابقه فوجي او دا ښځه کیرن ناستو کیرن د خپلو جامو د لاندې یو خاص قسمه د مغناطیس ولا جامې چولې وي ولې چې د هغې ماشوم په خېټه و همدا وجه وه چې دغه سوټ په هغه د ایکس رې نه بچ کوله دغه ځای فوج چې کله دوی سامان تلاشي شروع کړي نو په دې وخت کې د هغوی یوې جینۍ ته پام شي کومه چې بالکل هم د دې په شان بیماره و هغوی د مغز سره ګرفتاره کړي دې منظر په لیدو سره د کیرن په یاره کې نور هم اضافه وشي خو په خوشقسمتۍ سره تلاشي په وخت کې هغوی ته د دې په خېټه کې ماشوم په نظر رانشي هغوی چې کله دغه ځای د بار کېدو واري ناڅاپه د فوجي نظر د کیرن په هغه خاص قسمه سوټ باندې پروزي چې په دې سره بله فوجیان په دوی پسې ولګي د خپلې ښځې د بچ کولو دپاره جون کیرن ته د منډې د بخښلو دپاره ووایي او په خپله باندې دغې فوجیان د ودرولو دپاره هغوی ته ځان حواله کړي چې اخر جون هغوی ګرفتار کړي او د نورو قیدیانو سره د یو خوفناک جیل په اړخ باندې روان کړي د کوم نوم چې فورټ ریسو دا جیل په مکمله توګه باندې په یو خوشي صحرا کې جوړ کړل شوی او په دې کې دنیا د ټولو نه جدید ټکنالوژي موجوده وه د دغه جیل د قیدیانو دا خیال و چې دې جیل نه وتل تقریبا ناممکنه دي دلته په ورسېدو سره هغوی د ټول نه مخکې دغه ټولو قیدیانو نه جامې لرې کړي او بیا یې په سختۍ سره تلاشي واخیستلي شي او دې نه پس هغوی له په خېټه کې یو خاص قسمه چپ ور واچوي دا تر دې حده پورې خاص چپ و چې کچرې چا به د دغه جیل د قانون خلاف ورزي کوله نو دغه چپ په ذریعې سره د جیل والا به دغه په خېټه کې یو شدید درد پیدا کو او کچرې چا به د حد نه سیوا زیاتو کو نو بیا به ورله د خېټې نه ډز هم پورته کو د جیل ډایرکټر د کوم نوم چې په هغه دغه ځای ټول په ټوله قیدیان د دې خبرې نه خبردار کړي وی کچرې چا د دې جیل زړه پټه کراس کړه نو دغه په خېټه کې به شدید درد پیدا کیږي او کچرې چا د سرې پټې نه قدم هم ورخوا کو نو دغه مرګ بیا یقیني دی یو قیدي په ځان باندې پوهه نشي او هغه د سرې پټې نه ور وړي چې په دې سره هغه لا بل د خېټې درد د لاسه په چغو شي او بیا ناڅاپه ډز وکړي دا یو کس د جیل نه بار ځای په ځای لیزرې لګېدلې وې دې دپاره چې څوک هم د دغه جیل نه رونوتلی شي په هغه ځای کې له جون ملاقات ډیډي او ابراهیم نومې قیدیانو سره وشي د شپې په وخت کې چې کله دوی د کېږي نو ابراهیم دې خبرې نه خبردار کړي دلته کې خوب لیدل هم جرم دی د شپې په وخت کې یو سکیورټي افسر د کوم نوم چې زیډ و هغه په هغه ځای کې خپل مشن راوړي او د جون دماغ سکین کول شروع کړي او جون په دې وخت کې په خوب کې خپله ښځه لیدل او دا ټول په ټوله منظر هغوی په خپل کنټرول روم کې کته او ولې چې په جیل کې خوب لیدل منو د دې د وجې هغوی د جون په خېټه کې لګېدلې چپ اکټیویټ کړي او په دې سره دا په خېټه کې شدید درد را پیدا شي په سبا باندې د کار په وخت کې یو خطرناک قیدي د کوم نوم چې میډوکس و هغه یو کمزور قیدي تنګول شروع کړي چې په دې سره جون دغه د بچ کولو دپاره اړوان دي شي بیا چې کله هغوی جګړه واچي نو په دې سره زټ دغه درې واړو جګړه د خېټې په درد باندې ختمه کړي دنه پس هغه درې واړه ګرفتار کړلی شي او بیا د هغوی نه دا تپوس وکړلی شي چې جګړه چا شروع کړله خو کمزوري قیدي ډېر د لاسه خاموش شو چې په دې سره دغه د بچ کولو دپاره جون ټول په ټوله الزام په خپل سر باندې واخلي جون اوس دغه جیل د مشر د پو دفتر ته بوتللی شي چې هلته کې د تر هغه په سکرین باندې کیرن په نظر راشي په دې وخت کې دا پته ولګېږي چې دغه ظالمانو کیرن هم ګیره کړې ده او اوس زما سره په دې جیل کې قید ده پو د جون سره دا ښځه هم په بې رحمۍ سره تنګول شروع کړي او چې کله دا ځل دې خپل ځای ته لاړ شي نو هغلته کې ابراهیم دله دا خبر ورکړي چې په دې جیل کې یو داسې چت هم موجود دی په کوم کې چې صرف او صرف ښځې موجود دي او کیدای شي په هغه کې کیرن هم وي بل خوا کیرن چې په کوم جیل کې قید وه هغې سره په هغه ځای کې یو بله ښځه هم موجوده وه او چې کله د هغې په هغې جیل کې ماشوم پیدا شي نو هغوی یې له مغز سرې د دې نه واخلي ولې چې هغوی به په دغه ماشومانو باندې تجربې کول په دې وخت کې په دغه جیل کې بیا جګړه را شروع شي چې په دغه جګړه کې جون میډیکوس داسې د کور کې سره وایي چې هغه د دغه ځای نه غورځېږي خو بیا هم په ډېره مشکله باندې خپل ځان په یو لاس باندې راقابو کړي چې په دې سره میډیکوس چې کله د جون نه مرستو غواړي نو هغه د مغز سرې د هغه زندګي بچ کړي خو په دغه ځای کې دله دا حکم ورکړي د میډیکوس مړ کړه خو جون دغه د حکم باوجود ورته انکار وکړي په دې سره پو دومره په غوسه کې راشي چې میډیکوس هغه چپ اکټیویټ کړي او په دې سره دغه د خېټې نه ډز پورته کړي اوس د دغه سزا په جرم کې هغوی جون یو نوي ځای ته بوځي په کوم کې چې یو داسې مشین موجود و کوم چې به انسان له مازغه بدلول دی اوس هغه له د دغه نافرمانۍ سزا ورکول شروع کړي هغه مشین په تابېدو کې له سره وجې چې د مازغو کې اوس هغه زاړه یادونه تابېدل شروع شي په دې سره ډېر ورځې تېرې شي او جون لا اوس هم ژوند دی چې دا د دغه ځای خلکو دپاره ډېره د حیرانتیا خبره به ولې چې دوی به چې کله هم په هغې مشین کې څوک ور واچوئ نو د یو څو ګنټو نه به یې پکې زیات وخت نه شو تېرولی او یا به مړه شو اوس د دغه جیل مشر پو کیرن لا یو خطرناک پیشکش ورکړي وي که چېرې تا زما دپاره جون پرېښوده او ما سره دې واده وکړو نو په دې سره به زه ستا خاوند
ژوند هم آزاد کمو ستا را روان زی هم اوس د خپل خاوند او د خپل ماشوم د بچ کولو دپاره کیرن مجبورن دغه د بې شرمه پیشکش قبول کړي. خو د دې نه پس د جون حالات نور هم په خرابېدو چې هغوی چې کله جون واپس خپل جیل ته راولي نو هغه اوس په ژوندي مړي کې بدل شوی و. هغه اوس نه چا سره خبرې کولې او نه به یې په دسیس باندې پروا وه. که چېرې هغه ته به چا تکلیف هم ور رسو هغه به ورته څه هم نه ویل ولې چې هغه ته به درد نه محسوسېده. او دا ښځه کیرن اوس پو سره پوسېدو شي. یو ورځ کیرن چې کله د خوبه راپاس نو هغه ګوري چې پو په یوې کرسۍ باندې ناست دی او د ستارونو سره خپل وجود یو ځای کړی دی. په دې وخت کې هغې ته دا پته ولګېږي چې پو یو عام انسان نه دی بلکې هغه په خپل وجود کې بلا تبدیلۍ کړي دي. هغه یو داسې انسان و کوم ته چې نه د خوراک ضرورت و نه د اوده کېدو او صرف په یوه میاشت کې به یو ځل داسې د بوی خوړه د سره وایي چې به هغه هر وخت ژوندی و. کیرن ته په خپله باندې دا خبره وکړي چې په دې جیل کې چې لا څومره هم ماشومان پیدا کړي نو موږ د څه خاص اپریشنونو په ذریعې سره د هغه په وجود کې همدغسې تبدیلۍ کوو دې دپاره چې دنیا د ټول عمر دپاره د لوږې او د تندې نه ازاده شي. دې پورې سره د کیرن په خپلو غوږونو باندې یقین نه کېږي ولې چې هغې خپل راروان ماشوم له داسې اپریشن چېرې هم نه کول غوښتل. په دې کې 4 میاشتې تېرې شي خو د جون په حالاتو کې لا تر اوسه پورې هېڅ قسمه څه تبدیلي نه وه راغلې. ابراهیم ته دا خبره رایاده کړي چې کیرن اوس د مور ته جوړېدو واله ده خو دې باوجود جون هغه د هېڅ قسمه سره د عمل ورنه کړي. خو دې سره یې د هغه د سترګو نه اوښکې ضرور اوبې کړي کوم چې دې خبرې واضح علامت و چې باغ کې لا اوس هم دننه جون ژوندی دی. یو شپه کیرن یوه زبردسته منصوبه جوړه کړي. هغه پوله تر دې حده پورې شراب ورکړي سره به یې چې هغه بېهوشه وغورځېږي او بیا هغه د کنټرول روم په ذریعې سره د جون په خوب کې ورداخله شو. بیا پای خوب کې هغه جون یو کندې ته وروغورځوي او بیا هغه دا کندې نه چې کله روباسي نو په دې سره په حقیقت کې په هوش کې راشي. جون چې کله په هوش کې راشي نو په دې سره د هغه ملګري سخت خوشحاله شي. هغوی اوس دا فیصله وکړي چې موږ له به دې ځای نه زر تر زره وتل پکار او موږ له به د جون ماشوم هم بچ کوي. هغه د دې منصوبې دپاره د ابراهیم نه مرسته وغواړي چې په دې سره هم د خپل ملګري دپاره د خطرناک مشن دپاره ورسره تیار شي. په دې وخت کې هغه جون له هغه سکیورټي والا چپ ورکړي کوم چې د میډیکوز د خېټې نه راوتلی و. دوی هغه چپ ډېرې نومې قیدلې ورکړي ولې چې هغه د کمپیوټرو ماهر و. چې کله د هغه چپ په تجربه باندې معاینه وکړي نو هغه د دې راز په معلومولو کې کامیاب شي ولې چې په هغې کې دننه انتهایي طاقتور مغناطیس موجود و. بیا اوس د خپلې جوړه کړې شوې د ټکنالوژۍ په مدد سره د خپلو وجودونو هغه چپونه لرې کول شروع کړي چې دوی هم په هغې کې کامیاب هم شي او اوس دوی د هغې چپونه آزاد شي. بل خوا کیرن د پو د کمرې نه یو وړه غونته کې د هیرې غونته کې یو څیز راپټ کړي کوم چې په اصل کې د دغه جیل ټول په ټوله نقشه وه. هغه د ابراهیم په ذریعې سره هغه نقشه جون ته ورسوي. اوس دوی ټول په ټول رايوځای شي او د هغې نقشې حساب لګول شروع کړي چې موږ له به کومه لارې اختیارول پکار چې خیر دوی هغه لاره خوښه کړي په کوم ځای کې چې اوس کار شروع. په سبا باندې دوی په خپلې منصوبې باندې عمل کول شروع کړي. دوی هغه ټول په ټوله چپونه روباسي په یو پیپ باندې ولګوي او بیا ټول په ټوله د قسته په دغه ځای کې جګړه جوړه کړي او چې کله زړ ته دوی د جګړې په باره کې پته ولګي نو هغه د مغز سره د دوی هغه چپونه اکټیویټ کړي. خو چونکې هغه د دوی د وجودونو په ځای باندې په پیپ باندې لګېدلو دوی د وجې د دماغي په ذریعې سره په پیپ کې یو غټ سوري وشي چې دوی ته اوس د تښتېدو لاره ازاده شي. خو دغه مشکلات دغلته کې لا ختم نو. هغوی په هغې پیپونو کې دوی ته ګرمه هوا را شروع کړي او بیا ورته ورونو سره یې ډزې پې هم شروع کړي. په دغه ګډوډ ماحول کې یو قیدي د کوم نوم چې سټینګز و هغه د د لاسه باګ یې اختیاروي. هغه ریپورټونه اوس مخکې راغلي وو او هغه په وینو باندې لت پت کړي. په دې کې ابراهیم چې کله د کیرن د بوتلو دپاره هغلته کې راشي نو په دې وخت کې پو هم هغلته کې راشي او د ابراهیم د قتل کوو نه پس کیرن خپل ګارډ ته حواله کړي دې دپاره چې دې ماشوم مونږ په هغې اډوانس مشیني انسان کې بدل کړو. جون سره د خپل ټیمه دا ټول په ټوله ریپورټونو په راغورځولو کې کامیاب شي. هغوی ته دا پته نه وه چې دا په اصل کې روبوټ نه بلکې اډوانس انسانان دي. په مقابله کې دوی اخر لفټ ته ځان ورسوي او د هغې په ذریعې سره د پو اصل کمرې ته ورسي. هلته کې جون ته په سکرین باندې په نظر راشي چې ډاکټران لګیا دي او کیرن لا مسلسل تکلیف ورکوي. هغه پوله د تمانچې په زور باندې بار بار دا دمکې ورکوي د اپریشن ودروه. خو چونکې هغه اوس په دې کې څه هم نشو کولی هغه خاموشه ولاړو. په دې وخت کې یو ریپورټ ناڅاپه په دوی باندې حمله وکړي چې ډز ته مخکې باقي قیدیان ځان بچ کړي او پو دغلته کې پاتې شي چې په یو ډز سره دغه وجود تس نس لاړ شي. ډېر چې کله دغه ځای ټول په ټول سیسټم د ختمولو والي نو په دې وخت کې یو سپی دغلته کې راشي او د هغه نه ډز پورته کړي. خو بیا هم د مرګ په حالت کې هغه دغه جیل ټول په ټوله بجلي بند کړي. د بجلي بندېدو سره د هغوی سکیورټي سیسټم هم کار پرېږدي او اوس ډاکټران هم ودرېږي چې هغه قیدیان د دې موقع د فایدې په اخیستو سره په دغه ځای کې موقت علاج کول شروع کړي. اوس په اخره کې صرف جون او نینو پاتې شي چې هغوی کیرن دا ډاکټران نه آزاده کړي او بیا په یو ټرک کې دغه ځای نه باګ اختیار کړي. هغوی چې کله د میکسیکو د بارډر خواله ورسي نو هلته کې ناڅاپه یو ټرک په دوی پسې ولګېږي. د کوم نه چې دا پته ولګېږي نو دغه ټرک تر دې حده پورې اډوانس دی چې دوی د درولو دپاره په خپله باندې په دوی پسې را روان. ټرک نینو د مخ سره وچاقوي او بیا چې کله په جون پسې را روان نو هغې د دماغي په ذریعې سره والوځي. خو د بدقسمتۍ نه ټرک په هغې ځای باندې ورپروزي په کوم کې چې کیرن د خپل ماشوم سره یې وه. جون په دې سره سخت ویرېږي چې ما دا دومره محنت هڅې وکړو هغوی خو رانه مړه شو. خو بیا ناڅاپه کیرن ته په هغه ځای کې په نظر راشي کوم
چې بالکل محفوظه وو په لاسو کې خپل ماشوم زوی هم چې هغې روز دوی دغه ټول په ټول مشکلاتو نه ځان خلاص کړو ورسرې دغه ملک هم د دغې ظالمانو نه آزاد کړي. تاسو ته دا نانۍ کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په نوې ویډیو سره. ماله راکړئ اجازت. بای بای.